مسئلې چې استدلال د دې حدیث نه څنګه هغه دي رسول صلی الله علیه وسلم د ښځې به څه کوي کپړه به په ځان پسې راکاږي څومره به یې راکاږي یو سنګل چې خپې یې صحیح خپې پټي نو چې خپې پټي نو مخ به یې ښکاري عباس وایي خپې پټول څه دي لازم دي لاس پټول لازم دي او مخ سره مخ لازم نه دی ناشنا خبره او یو پکې نن سبا هغه نوې فیشني نقاب راوتی دی که نه دې ځینې به یې نقاب تاو کړی دي سترګې به هم ښکاري روز هم ښکاري پوز هم ښکاري خوله هم ښکاري خو څه یې پټه کړې ده د زنې پټه کړې ده او خاون یې بار زمونږ کور والا دعاګانې ورته کوم په دین ډېر مین دي وایي دغه نوی حجاب راوتی دی دې ته پرده وایي زموږ په کور کې وایي شریف پرده ده دا خو زنې پټه کړې او دغه زن دې هم نه پټوي نو نه زن دې بل اصله پټه کړې اصل د فتنو ځای کوم یو دی هغه د سترګې دي دا مخ دی د نینګي دي د شونډې دي نو چې هغه هر څه ښکاري پوره مخ ته ته ګوري او یو بل ته پکې اشارې هم کولی شي او هر څه کولی او صرف یې کپړه د کوم ځای نه تاو کړې ده د زن نه او چې لږه یې دینداري زیاته شوي د کوم ځای نه د خولې نه هغه هم داسې وخت په وخت راولېږي وخت په وخت دا کپړه د کوم ځای نه ولېږي هغه د دې شونډو نه ولېږي دا داسې چې کله د دې هلکانو سره خبره کوي یا په دوکان کې ولاړې دا زنانه والعیاذ بالله ده چې هلکان خپل طرف ته میله کوي په قسمه دا کپړه راولېږئ چې دې هلکانو ورته سوچ شي الله دې ساتي زمونږ معاشره زمونږ زنانه زمونږ ځوانان دې الله د فحاشۍ نه لرې ساتي الله دې زمونږ د معاشرې حفاظت وکړي نو دا یو دلیل شو پکې دلایل نور هم ډېر دي خو دغه مختصر ده پوره وه حجاب چې دی د زنانه لپاره د الله او د الله د رسول اطاعت دی ځکه چې امر چا کړی دی الله او د الله رسول کړی حجاب چې دی حجاب دا عفت دی دا پاکوالی دی حجاب چې دی دا طهارت دی ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن اوس موږ ووایو که نه دا پاکوالی د زړه حجاب تقوا ده ولباس التقوى ذلك خير بكم سورة كيدا خارسة سورة عراف ولباس التقوى ذلك خير تقوى ده حجاب كده حجاب ده إيمان الله سوي وقل للمؤمنات وشاتا مؤمن خزوتا أو ديزي كما الله سوي وبناتك ونساء المؤمنين خزي ده چا خزي ده مؤمنان بنو تميم خاندان باز زنانه راغلي وي عائشة رضي الله عنها بس چې کله ورننوتې وي هغوی ډېرې نرۍ جامې اغوستې وي نو هغې ورته وي ان كنتن مؤمنات که تاسو مؤمن یئ فليس هذا بلباس المؤمنات دا د چا لباس نه دی دا د مؤمنو ښځو نه دی وان كنتن غیر مؤمنات فتمتعن بهن او که تاسو مؤمنې نه یئ نو بیا ستاسو خپله مرضي ده نو حجاب چې دی دا حیا ده دا عزت دی دا ایمان دی دا پرده ده او دا لازم دی په هره زنانه باندې حدیث کې ګوره یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان دې رواچوي څه غټې غټې صادرې ذلك أدنى أن يعرفن دا ډېره نږدې ده چې دوی